تازه خبر پاکستانی حکومت یو ځل بیا د افغانستان اسلامي امارت ته لاسونه کچکول کړل. کاکړ یو ځل بیا نرم دریځ غوره کړ او په ښځینه چارواکو یې د افغانستان اسلامي امارت ته خواست وکړ. د پاکستان صدراعظم کاکړ وایي د ټي ټي پي په له منځه وړلو کې عاجل مرسته راسره وکړي. دا چې څنګه پاکستان په ښځینه پاکستاني چارواکو د افغانستان اسلامي امارت ته لاسونه کچکول کړل. کاکړ څه ویلي او ولې نرم دریځ خپل کړ؟ بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. پاکستان وایي د افغانستان اسلامي امارت د ټي ټي پي په افغانستان کې وځپي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د افغانستان اسلامي امارت له واکمن نظام څخه یو ځل بیا غوښتي چې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا هم ټي ټي پي د ځپلو لپاره لاس په کار سي. د دغه وزارت ویاندې زهرا بلوچ په یوه خبري ناسته کې دا غوښتنه داسې مهال کړې چې اسلامي امارت په افغانستان کې د ټي ټي پي د پټنځایونو موجودیت ردوي او ټینګار کوي چې د افغانستان خاوره د هیڅ چا خلاف نه کاریږي او دوی په پاکستان کې د امنیت ټینګولو مسؤل نه دي. دوی اونۍ مخکې د پاکستان سرپرست صدراعظم انور الحق کاکړ ویلي وو له پاکستانه په سلګونو زرو افغان کډوال ځکه ایستل کیږي چې افغانستان د هغو پاکستاني افراطي وسلوالو په مخنیوي کې پاتې راغلی چې د خاورې په کارولو سره په پاکستان کې عملیات مخته وړي. په وروستیو کې د اسلامي امارت او پاکستان ترمنځ ورته څرګندونو او پر یو بل توندو رسنیزو نیوکو د دوی اړیکې ظاهرا ترنګلې کړي دي. دواړو لوریو له دې سره سره د خبرو له لارې د ستونزو پر حل ټینګار کړی، خو عملا پاکستان د خبرو لپاره اقدام نه دی کړی. خو اوس پاکستان یو ځل بیا نرم دریځ غوره کړ او په زهرا بلوچ یې د افغانستان د اسلامي امارت څخه خواست وکړ ترڅو د پاکستان په امنیت راوستلو کې ورسره مرسته وکړي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.